اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته، ټولو اوریدونکو ته د زړه د تله سلامونه وایم. ملګرو، د څه وخت په دې خطه کې بلکې د ډېرې مودې نه زموږ په ولسونو، زموږ په خلکو د جبر او د ظلم یو ډېر لوی غر راغلی دی، زور راغلی دی. همدا ظلم څوک کوي، همدا جبر څوک کوي، ظالم هم معلوم دی، مظلوم هم معلوم دی، اقلیت هم معلوم دی، اکثریت هم معلوم دی. ملګرو، دا جبر، دا ظلم په خلکو، زمونږ په ولسونو، په لر و بر وطن کې انتها ته ورسېدو. او داسې د جبر داسې مثالونه پراته دي چې انسان ته کله هم وریاد شي. هغه انسان چې یو ځل دا وار وي چې دومره شوی دی، هغه بیخي یعنې د ژوند نه زړه مات شي. ما ته کله کله یادېږي د څو میاشتې اول په ننګرهار کې په یو جومات کې دماکه وشوله. 15 کسان پکې شهیدان شول. د یو مور 15 زامن و، 15 واړه په دې دماکه کې په دې جومات کې شهیدان شول. زمونږ پښتانه ډېر غریب خلک دی. زمونږ مندې یو زانګو وکي، ټول لوڼه زامن په هغې کې رالویوي. هغه مور چې د 15 زامنو 15 زامن یو د ټولو جنازې نور وست یې نه و، هغه زانګو چې دوی یې پکې رالوی کړي وو هغه یې راواخسته او د کلي په منځ کې هغه ته اور ورکړه، هغه یې وسېځه. دا خو ما صرف یو واقعه بیان کړم. داسې سترګې نه دي پاتې په دې خاوره کې چې ظالمانو ونه ژړولې، داسې خولې نه دي پاتې چې هغه یې ونه کریږولې، داسې وجود نشه پاتې، داسې عزت نشه پاتې چې دوی نه کم مجروح، چاته کنځلې کوه، چاته څه کوه، چاته څه کوه. او دا دوام لري. غټ کام چې ټول په لر و بر وطن کې دا کام ټول وګړي شمار کې په 10 کروړه نه زیات دی. د وړوکو فوجونو لاندې راغی، خپلمنځي بې اتفاقۍ، خپلمنځي رویې، او بیا د پردو په ګټه تمام حرکتونه، دا ټول هم ورسره روان وي. نن حال دا راغلی دی چې پښتون اوس په خپل مرګ هم د جړا حق څوک نه ورکوي. دی چې په خپل مرګ باندې هم په خپله بربادي باندې یو غږ پورته کړي، نو په ده باندې هغه تورونه او هغه خبرې او هغه الزامونه او هغه تکلیفونه را شروع شي چې دی د هغې مستحق نه وي. تش یو غږ ته یې نه پرېږدي. ملګرو، نن هم په ماکین کې درنه لګیا وه. میانرخیل قبیلې کورونه یې ړنګ کړي دي، په هغې د پاسه خپل کاروباري ځایونه جوړ کړي دي او هغې هېڅ معاوضه نه ورکوي. نن هم په خیبر کې کوکي خیل ناست دي، سوال کوي چې ما خپل کلي ته پرېږده، ما خپل راجګال ته پرېږده، زه کلي ته ځم، د پلار وطن، د پلار نیکه کورونه ګورم، زه خپل قبرستان، خپل مړي مې نه دي لیدلي، هغو ته دعا ته ځم، ما پرېږده، زه خپل کلي جماعت اجرا ته ځم. هغه ناستې 2 میاشتې کېږي، دوی خبره نه اورېدل، مسله نه حل کول، په دوی پر یو خندا ده د ریاست لخوا. زخاخیل کې هم هلته یو درنه شروع ده. په بل اړخ چې ګورې په شمالي وزیرستان خایسور علاقه کې نن نه څو ورځې اول، دا زه زیات لرې هم نه ځم، صرف دا څه وخت یادوم، د یو کور 9 کسان سیکیورټي ادارې د پاکستان ځان سره یوړل. هغو نامونه یو حسین الله نومې ده، رسول بادشاه نومې ده، سلیم بادشاه نومې ده، وارث خان و ثناء الله او خوب نواز و.
د دوی په کور کې یوه خور او یو مور یې پاتې شول او یو خور یې خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. 3-4 ورځې پس احتجاج کام هم او پی ټي ایم مشترکه احتجاج کوه. هغو کې 4 کسان راخلاص شول او نور 3 چې کوم دي په هغه کې 10 ورځې ټایم ورکړه. خو دوی چې کوم درد کوم تکلیف دوی ته دوی ورسولو هغه هر کله د زغملو نه دی. په قمردین کاریز کې احتجاجي دھرنا لګیا د انګوره ډکې دوی ګیټ باندې جبر شروع کړی دی. په غلام خان ګیټ باندې تاڼي او زدران چې خوا دخوا قبیلې دي کورونه دي دوی ته د تګ راتګ اجازت نه ورکوي. زخاخیل د ګیټ د بندش احتجاج کوي. د تورخم ګاډي تر دره دمخیل پر 100 کیلومتره پر ولاړ دي، صرف یې په هفته کې یو ورځ سره خلاصه کړي. خرلاچۍ کې هم دغه مشکلات دي. د پښتنو لږ څه د تګ راتګ لارې او د کاروبار لارې هغه هم ټولې بندې دي. په بل خوا د دوی چې کوم غرونو کې چلغوزي دي په سویلي او په نارت وزیرستان شوال علاقه کې هغه یې هم بند کړي دي. ځکه دوی مجبور دي چې په پردي وطنونو کې سفر وکړي، د خپلې مورکۍ نه لرې د پردي خلکو سخت سپکې سپورې اوازونو کې مزدوري وکړي، د خپلې خاورې نه لرې. ملګرو په بل اړخ باندې چې ګورې د ترهګرۍ پیښې د یو کال نه لګیا دي خو اوس ډېرې تیزې شولې. باجوړ کې مفتي سبحان چې کله شهید کړو هغو اف آی آر وکړو، یو کال کېږي هغه اف آی آر نه ځنې اخلي. هغه تش په کراچۍ کې پیشو ګاډي وهلې وه په جیو نیوز یې اوس هم هغه پټې سکرین شاټ ما اخیستلی و چې د دې پیشو اف آی آر درج شو، هغه پټې چلېدله. خو هلته پوره یو د دې وطن لوی لوی خلک وي هغه شهیدان شي. د ارمان لوڼي اف آی آر دی، عارف افغان اف آی آر لا تر اوسه پرته دي. لا تر اوسه د خړ کمر او د ماڼه د واقعې دغه نه کېږي. د چمن مړي اوس وشوه. د ترهګرۍ پیښې بلها ډېر ټارګېټ کیلینګ په دې یو کال کې وشوه. دا په باجوړ کې وشوه، دا په سوات کې وشوه، دا په یو علاقه نه شوه پاتې. نارت وزیرستان کې بیخي زیات وشو. دغه هر ځای کې د پښتنو دغه تباهي او بربادي روانه ده. او دا اوس مونږ وینو چې هغه خلک چې مونږ ته ویل چې د دغې په وجه ستا د علاقې اپریشن کوه، هغه خلک د دوی په سرپرستي کې لګیا دی. بیا علاقو ته راځي، بیا کلي ته راځي، بیا سیټ اپ جوړوي چې تر څو د دوی دا سټریټیجیک ډیپت پالیسي وي هم به په دې کې پوځیان هم مري، هم عام خلک به مري، عام ولسونه به مري او طالبان به هم جوړیږي، فوجان به هم جوړیږي، جاسوسان به هم جوړیږي. دا د دغې جرنلانو د سټریټیجیک ډیپت پالیسي د لاسه. نن هم چې دوی دا پالیسي ختم کړي، دا بند کی، بیا به په دې خاوره باندې سوله راشي او پی ټي ایم د دغې سټریټیجیک ډیپت پالیسي کې دننه دا وژنې دا جنګونو د دغې جنګونو خلاف دی. ملګرو پی ټي ایم ښه مضبوط دی. پی ټي ایم دا کمزوري کولو ارمان ډېرو لوی لوی زورورو هم کړی دی، نه دی پوره شوی. پی ټي ایم ریاستونو چې کوم دلته دي زه هغه یادوم که هغه وایي چې پی ټي ایم به کمزوری شي یا پی ټي ایم کمزوری دی. پی ټي ایم نه کمزوری دی، پی ټي ایم مضبوط دی، پی ټي ایم تکړه دی. په هیڅ صورت دا سنګر مونږ چاته هم د یو ظالم په مخ کې هم نه پرېږدو. د کام وطن سره مو وعده ده چې هر هغه عمل چې دا خاوره ته پې فایده رسیږي مونږ به هغه کوو په سوله ییزه طریقه سره. هیڅ ملګری دی په یو خبره هم زړه نه خوري. ټولې مسلې به انشاءالله حل کیږي. پی ټي ایم به مضبوط ساتو. ما چې څومره هم د پی ټي ایم سینیر ملګري دي دغه هم راغوښتي دي، د جلسې دپاره هم د آیینو تنظیم دپاره هم که څو ورځې هم ناستی و موږ به دغه خامخا کوو او په دې کې به خپل کام ته خپلو خلکو ته آخري فاینل صفا
د دې وطن په فایده باندې چې کوم لایحه عمل وي، کوم یو پلان وي، کوم یو سیستم وي، هغه به مخته راوړو.